دا چې څوک غلطه لهجه خوځوي کنزل کې دا راکوز کوي لاندې رای کاږي د دې ګریوانونه نه ونیسئ ته څنګه د صحابه کرام رضی الله عنهم توهین کې ولې حالات خرابې د ملک زمونږ په دې ملک کې چې محرم راشي نو حکومت هم دې ته پریشانه عوام هم چې الله په خیر دا ورځې تېرې کړي موږ هم دا غواړو چې الله په خیر تېرې کړي او بیا میټینګونه کېږي محرم نه مخکې ټول علما راغواړي مختلف مسلکونو والا که اهل حدیث دي که دیوبندیان دي که بریلیان دي که اهل تشیع دي ټول راغواړي یاره چې موږ سره تعاون وکړئ محرم را روان دی امن و امان سیکورټي فلان فلان ښه خبره ده خو زمانه امن ته څه مسله ده او د دې دیوبندي نه ورته څه مسله ده تر بریلي پورې زموږ نه څه مسله ده څومره چې اهل سنت دي که هغه اهل الحدیث دي او که دا نور اهل سنت والجماعت دي مونږ خو چې څنګه د صحابه کرام رضی الله عنهم سره مینا محبت د هغوی احترام فرض ګڼو توهین بې ایماني ګڼو د ایمان نه وتل دغه شان د اهل بیت محبت فرض ګڼو او توهین د ایمان نه وتل ګڼو زموږ خو دواړو سره یو شان مینا ده نو زموږ نه څه مسله مونږ خو امن نه خرابو زموږ څه کار دی چې امن خراب امن خو اله خرابېږي چې ته راولګېږي او کنځلې شروع کړې او د نبي صلی الله علیه وسلم بیبیانې بیا یادې کنځلې ورته کې لعنتونه پې وې او ریکارډینګ موجود دی ویډیوګانې موجود دي او صفا صفا کنزل کیږي نعوذ بالله صحابو ته نو امن تا خراب که امن ما خراب ما نه سره سوال کې ما نه سوال اړو ضرورت نشته دی ما ته خو د دې وینا جت نشته دی چې امن مونږ خو الریډي ټولو سره محبت دی یو شان امن خو به هغه سړی خرابوي چې خولۍ خرابه ده کنزل کوي صحابو ته د نبي صلی الله علیه وسلم ناموس او عزت د نبی صلی الله علیه وسلم بیبیانې هغې ته کنزل کوي او د عایشه رضی الله عنها په باره کې غلطه ګستاخانه لهجه استعمالوي د ام المؤمنین حفصه رضی الله عنها په باره کې غلطه ګستاخانه لهجه استعمالوي او دغه رنګه لعنتونه پې وایي کله وایي دا جهنمیان دي نعوذ بالله من ذلک نو امن و امان څوک خرابوي دا خو ټولو خلکو ته پته ده دا خو ماشوم هم په دې پوهېږي مونږ خو دا غواړو چې امن و امان مونږ خو د امن علم برداران یو الحمدلله عمده منبر دی او تاسو ته پته ده یو څو میاشتې مخکې به د پاړه چینار کې چې کوم غوبل او لانجې وي ما یې مذمت نه و کړی موږ نه ویلي په خطبه کې چې دا مسله دې ختمه شي ځکه زموږ به د یوې ډلې سره که هغه شیعه دی که هغه بریلی دی که هغه دیوبندی دی که هغه بل دی اختلاف مو سره شته چا سره ډېر چا سره لږ خو دا اختلاف د ټوپک او د کوتک نه دی دا د دلیل دی دا څه دی موږ خو د دې قایل مونږ خبره په دلیل کوه کنزل مه کوه ردې بدې مه وایه او چرسیان افیمیان شرابیان په دې ورځو کې د خپلو منبرونو ته مخ یې جوړوي چې په نشه کې راغلی هغه چهرې نه هم پته لګېږي شکل نه هم پته لګېږي کړو وړو نه هم پته لګېږي چې شرابې والي دي چرسو چټې والي ده او دغه رنګه منبر ته ورختلی دی او په صحابو پسې کنځلې کوي دا چرسیان راکوس کوي دا نشو والا راکوس کوي دا فاسقان فاجران راکوس کوي د خپلو منبرونو نه دا چې څوک غلطه لهجه خوځوي او کنځل کوي دا راکوس کوي لاندې رای کاږئ د دې ګریوانونه نه ونیسئ ته څنګه د صحابه کرام رضی الله عنهم توهین کې ولې حالات خرابې د ملک ولې امن خرابې ولې هر وخت تاسو اور لګوئ او فسادونه جوړوئ د مسلمانانو په ملکونو کې همیشه چې قتل شوی دی همیشه چې فساد جوړ شوی دی ستاسو د لاسه جوړ شوی دی کنټرول یې کړئ فسادیان ونیسه په خپله خبره ختمه ده څوک اور لګوي څوک همیشه دپاره دا فساد جوړوي په خپله به مسله ختمه شي د اهل سنت د طرف نه الحمدلله دا د اهل سنت اکثریتي ملک دی الحمدلله دلته اهل سنت په کثرت کې دي دا د هغوی کور دی خپل کور کې نه څوک بدامني جوړوي نه خپل کور کې څوک اور لګوي یاد ساته دا نور خلک چې دا کارونه کوي او د هغوی نور څه مقاصد دي او شاته نه پکې بل چا واګې اچولي او بل چا پکې سیلونه اچولي او په پردو سیلونو باندې ټغېږي دا هغه خلک بدامنیانې غواړي هغه خلک لګوي ورونه بلوي هغه خلک فسادونه جوړوي او هغه خلک لګوي د نقص امن مسایل پیدا کوي الحمدلله من خو همیشه دپاره په دې ملک کې مظلومان یو همیشه دپاره ظلم شوی دی زیاتې شوی دی موږ سره شوی دی بیا موږ د ملکونو امنونه نه دي خراب کړي الحمدلله په دې بنا باندې موږ دا وایو لږې سترګې کولاول پکار دي لږې سترګې غړول هم پکار دي او دا کوم خرافات چې ویلی کېږي نو دا خلک د دې خرافاتو نه منې کول پکار دي